Okay guys, نو موږ کوانټم نمبر چې دی هغه شروع کړی وو او بالکل اخر ته بالکل رارسېدلي وو موږ دې کلاس کې دې لیکچر کې موږ غواړو چې دوی خپل منځ کې د کوانټم نمبر ترمنځ چې دی هغه ریلیشنشپ چې دی هغه موږ پیدا کړو. نو موږ به دلته اصلي کوانټ ولیکو. صحیح ده؟ اصلي کوانټ. اصلي کوانټ. اصلي کوانټ شو ده. او دا موږ سره فرعي کوانټ یا ازموتل کوانټ یا اربیټال انګولر مومنټم کوانټ شو. په هر یو سب شیل کې یا فرعي مدار کې د الکترونو شمیر فرعي مدار کې الکترونو شمیر مقناطیسي کوانټ نو په اوربیټال کې د الکترونو ضمي شمیر اوربیټال کې د الکترونو لازمي شمیر په اوربیټال کې همدارنګه بیا په اوربیټالونو کې او په اصلي مدار کې د الکترونو شمیر اصلي مدار کې الکترون شمیر. نو کوشش کو چې د جدول کې موږ څنګه څه دی باندې کار وکړو چې د خپل منځ کې څه اړیکه لري یا یو بل نه موږ څنګه راایستلی شو ته. اوکې لومړی راځو موږ اصلي کوانټ ته او دا موږ ان باندې نو که ان قیمت موږ سره وواني د مطلب دا چې لومړنی مدار دی یا کې شل دی یا کې اوربیټ دی یا لومړنی مدار دی کې شل دی موږ سره. نو فرعي کوانټ چې دی فرعي کوانټ موږ مخکې ویل چې ال قیمت به موږ سره د n ماینس 1 صفر نه واخله تر n ماینس 1 پورې. صحیح ده؟ صفر نه n ماینس 1 پورې د به قیمت دی. صحیح ده؟ نو n قیمت یو دی نو ال n ماینس 1 نه چې یو لرې کې n نه چې یو لرې کې ال قیمت ستا موږ سره راغی وروره 0 او کله چې 0 راغی نو دلته n قیمت 1 دی نو ستا 1s چې دی ستا هغه سب شل دی یا فرعي مدار دی 1s فرعي مدار دا چې د فرعي کوانټ به موږ د مدار نوم ښیي فرعي مدار به موږ ته ښیي دې دپاره خو استعمالوو که نه. ښه څو الکتران به موږ سره راځي په دې فرعي مدار کې یعنې 1s کې به ټول نه څو الکتران موږ سره راځي. نو د هغې دپاره موږ فارمول چې دی هغه ویلی و چې
که موږ غواړو چې موږ مدار کې الکترون راوباسو په یو سب شیل کې په فرعي مدار کې موږ سره به څومره الکترون وي، د هغې لپاره فارمول دا و چې 2 into 2l جمع یو دغه مدار خبره وه. که دې کې زه قیمت واچوم نو 2 into 2 ال قیمت ما سره ایست لپاره 0 دی ضرب 0 جمع یو او دې نه هلکانو نو 2 همدارنګې 0 جمع یو ورته پوره کومه بیا نور خپله کوئ انټو یو او انټو 2 نو اس کې موږ سره به 2 الکترون راشي. ها مغناطیسي کوانټ یا ام به څنګه وي ما سره، نو ال قیمت 0 دی، صحیح ده، دلته ګوره ال قیمت 0 دی دې ځای کې، نو دلته هم ام ال قیمت به هم دلته ما سره د دې دپاره څه موږ سره دا به 0 نو دې نه دا معلومیږي چې یوازې په اس کې یو اربیټال دی، اس کې یوازې یو اربیټال دی، اس کې یوازې یو اربیټال دی. ها دې کې به څومره الکترون راځي، نو هر یو اربیټ کې 2 الکترون راځي، نو هر یو اربیټال له به ته ضرب ورکې په 2 کې، نو دې دپاره فارمول شو چې 2 ضرب اربیټال اربیټال. نو که موږ دا واخلو نو 2 اس کې یو اربیټال دی، نو ټول څو الکترون شو هلکانو 2 الکترون شو. او اصلي مدار کې چې کوم موږ معلومو چې اصلي مدار کې موږ سره څو الکترون دي دا موږ معلومو د 2n مربع نه، نو n قیمت یو دی، صحیح ده، نو 2 یو چې راغی 2 صحیح ده. دا اول مدار ستا کمپلیټ شو، اول مدار ستا کمپلیټ شو. اول مدار دی کمپلیټ شو، اوس راځو دویم مدار، اوس راځو دویم مدار. دویم مدار کې موږ سره n قیمت 2 دی، کله چې n قیمت 2 شو دا دویم مدار دی ما سره اصلي او ښودل کېږي په ال باندې، ښودل کېږي په ال باندې. فرعي کوانټم نمبر یا ازموتل کوانټم نمبر چې دی، ازموتل کوانټم نمبر چې دی دا موږ سره 2 قیمتونه بنځي، ازموتل کوانټم نمبر به 2 قیمتونه بنځي، یو قیمت به موږ سره ونیسي 0 او بل به موږ سره ونیسي یو. لکه ان قیمت چې څومره چې اصلي مدارونه وي او فرعي مدارونه وي، 2 اصلي مدارونه دي، ان قیمت 2 دی، اصلي مدار موږ سره 2 دی، فرعي مدار به موږ سره 2 دی، 2 یعنی ان قیمت چې کله 2 وي فرعي مدارونه به هم د ان قیمت 2 دپاره به 2 وي، صحیح شو. نو 0 دپاره به همغه 2 جمع یو فارموله باندې الکترون شمیر به څومره راځي، همغه 2 به راشي، ایمیل به هم چې راشي موږ سره ایمیل هم 0 دی، ایمیل هم چې دی موږ سره دا موږ سره 0 دی. اوکې خو دلته به موږ سره هغلته موږ 1s اربیټال لیکلو که فکر مو، خو دلته ما سره دا 2s وي، دا موږ سره څه 2s پي،
اربیټال من سره 2s ml به د 2s اربیټال به 0 د 2s اربیټال به موږ سره 0 صحیح ده اربیټال الکترونونو شمیر همغه 2 الکترون به پکې راځي دې کې اوس خبره نشته او اصلي کوانټ کې موږ چونکې n قیمت 2 دی نو ما سره به اصلي کوانټ کې موږ سره راشي تقریبا ته 2 ضرب 2 په توان د 2 دې تقریبا راځي کله چې موږ سره 1 قیمت راغی یو قیمت موږ سره راغی ال قیمت موږ سره یو راغی نو که دې کې زه قیمت اوس وضع کړم د دې دپاره نو 2 انټو 2 ال جمع یو نو 2 ال قیمت چې دی دلته موږ سره هلکانو څه دی یو دی جمع یو نو دې نه تقریبا راځي 2 انټو 2 جمع یو 2 انټو 3 نو دې کې تقریبا شپږ مدار په پی کې په ما سره هلته ما سره 2 پی دی هلکانو 2 پی فرعي کوانټ شو چې کله یو راغی شپږ الکترونه دې کې راځي هلکانو الکترون راځي شپږ الکترون راځي مقناطیسي کوانټ چې دی مقناطیسي کوانټ د دې دپاره نو مقناطیسي کوانټ موږ ویلو چې دا موږ سره مساوي شي مثبت ال صفر ماینس n ها ال قیمت څه دی یو دی نو زه به واخلم چې مثبت یو صفر ماینس یو به موږ سره راشي صحیح ده شپږ الکترون دا شو چونکې موږ سره داسې حساب چې 2 ضرب 3 ما سره پکې اربیټال نه دي نو دا په 3 کې شپږ اته څنګه راځي اته داسې موږ راوستی شو چې 2 خو په اس کې راځي او شپږ په پی کې راځي نو دې نه راغی چې ایچ همغه 2 انټو فارمولې نه موږ کولی شو چې پیدا کړو صحیح ده نو همغه دغه بیا وباسو ځان سره چې اوس موږ ان قیمت مثلا موږ 3 ونیسو ان موږ سره 3 دی او دا به موږ سره ال مداري سوري ام مدار به دا موږ سره څه دی ام مدار دی کله ان نو دې لپاره صفر قیمت ما سره اخیستی شي فرعي کوانټ او یو قیمت هم اخیستی شي او تا سره 2 قیمتونه هم اخیستی شي نو که صفر قیمت واخلي چې ان قیمت کله 3 نو دلته د 3 راغی چې راغی 3 دا به 3 پی شي او دا موږ سره 3 ډي شي صحیح ده همدارنګې الکترونو ته که راشو نو دې دپاره خو موږ مخکې محاسبه کړې وه صحیح ده لکه اس کې به 2 الکترون راشي پی کې مخکې موږ ویلو شپږ او ډي دپاره خیر د محاسبه وکړو چې 2 انټو 2 ال جمع یو نو 2 انټو 2 ال قیمت د څو دی لکه ډي دپاره 2 دی جمع یو نو 2 څلور جمع یو 2 انټو 5 لس صحیح شو او دې نه بعد به بیا موږ لکه څنګه چې مخکې ام ال چې دی چې د هغه څه صورتحال دی ام ال نو ام ال چې دی د ده خو موږ سره همغه 0 دی او دې دپاره موږ سره پلس ماینس 0 انټو پلس ماینس یو دی او د ډي دپاره به خیر دی وباسو چې د دپاره 0 پلس ماینس یو پلس ماینس 1
0 پلس ماینس یو او پلس ماینس 2 دی. نو دې دپاره موږ سره مثلا موږ ویلی چې ډي ایکس واي بی ایکس واي واي زیډ بی डी जेड एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई और डी जेड स्क्वायर दे सही ده یعنی داسې ویلی شو چې پلس 2 پلس یو صفر ماینس یو ماینس 2 یې میلمه شو. اوس په دې کې الکتران څومره راځي نو که حساب وکړو نو 2 ضرب یو نو 2 الکتران 2 ضرب 3 شپږ الکتران او 2 ضرب 15 ځکه 15 اربیټاله دي موږ سره دا چې شو 10 الکتران. نو دې نه خو معلومیږي چې څو راځي تقریبا الکتران موږ سره 13 راځي او دلته که موږ سړی حساب وکړي 2 ان مربع نو 2 ان قیمت چې دی دلته 3 دی نو 2 انټو 9 13 الکتران او دې نه معلومیږي چې اس 3s 3p او 3d اس کې دی 2 p کې دی شپږ او d کې دی 10 نو دې نه موږ 13 الکتران کولی شو کو دا راوباسو. صحیح ده همداسې n قیمت څلورو دپاره دې دپاره موږ کولی شو چې دا موږ راوباسو. یو بل آیډیا بل طرف نه که موږ راشو اوکې نو دې ته ښه فکر کوئ مثلا موږ n قیمت موږ نیسو ټول کوانټم نمبر بیا لږ داسې ګرو دا موږ سره n شو او دا موږ سره l شو او دا موږ سره ml شو. صحیح ده که n قیمت یو وي l قیمت د 0 دی او ml قیمت هم 0 دی نو دې مطلب دی چې دا ما سره 1s اربیټال دی. که n قیمت ستا سره 2 وي n قیمت 2 دی l قیمت تا سره 2 قسمه راځي یو اعظمي یو کوچنی وي په منځ کې وي نو 0 او 1 او ml چې دی تا سره 0 دپاره 0 او ml دپاره 0 انټو پلس ماینس یو دا ښه فکر کوئ. نو ګوره دې دپاره زه اخلمه دا 2 دی نو که دې دپاره زه واخلم دا دی 2s او د دې دپاره به زه ونیسمه 2p. اوس راځو دریم ته که n قیمت 3 l قیمت دیم 0 او یو او 2 نو ما سره ml بم 0 او د ده قیمت به 0 انټو پلس ماینس یو دې کې ګوره پاس او دې کې کنفیوز نه شئ یعنې داسې هم زه ورته لیکلی شم چې مثلا پلس یو 0 ماینس یو نو دې دپاره اوکې او 2 چې دی موږ سره دې دپاره موږ لیکلی شي 0 0 پلس ماینس یو پلس ماینس 2 صحیح ده او دې دپاره موږ لیکلی شو چې n قیمت 3 دی نو یو تاسو دا موږ سره ګوره دا ستا h شو دا ستا p شوه 3s 3p 3d دلته به زه واخلمه چې دا موږ سره راځي 3s
3p دا 3d او اخر کې چې موږ واخلو اخر نه چې موږ واخلو مثلا 4 دی n قیمت څلور دی l قیمت به تا سره 0 می تا سره به 1 می 2 به می او 3 به می نو l قیمت به تا سره l قیمت به تا سره 0 می تا سره به 0 پلس ماینس یو می 0 پلس ماینس دو به می سوري یو به می او پلس ماینس دو به می او د دریو د پاره به تا سره 0 پلس ماینس یو پلس ماینس دو پلس ماینس 3 به تا سره اوکې نو n قیمت سره نو دې د پاره به زه اوس لیکم چې ما سره 4s 4p 4d 4f نو الته چې وروسته چې کومه باو پرنسپل چې دی اصل کې کوانټم نمبرز دی کوانټم نمبر نه راوتی دی یا کرسکوپس کې دی یا دا 1:2 نو دا اصل کې کوانټم نمبرز دی دا چې موږ سره کوانټم نمبرز دی نو ویلې شو چې په یو مدار کې د فرعي مدارونو شمیر دا به مساوي د اصلي مدارونو شمیر سره صحیح ده دا یو خبره یعنی ویلی شو چې شل چې دی د شلونو شمیر دا به مساوي د سب شل سره فرعي مدارونو سره مثلا که چېرته اصلي مدار شمیر 15 فرعي مدارونه به دیم 15 مثلا 5s 5p 5d 5f 5g که اصلي مدار ستا مثلا سلوري مثلا 5 صحیح ده n قیمت مثلا 15 دی دلته n قیمت دلته سلور دی نو ستا فرعي مدارونه به تا سره 4s 4p 4d 4f اوکې دا یو شی شو که موږ غواړو چې په یو شل کې په یو مدار کې دا بله خبره نوټ کړئ په یو مدار کې په یو اصلي مدار کې صحیح شو په یو اصلي مدار کې د اربیټالونو شمیر یعنی په یو اصلي مدار کې تا سره څو اربیټالونه دي دا به تا سره لکه مساوي
د n مربع سره. په یو اصلي مدار کې د اربیټالونو شمیر دا مساوي کیږي د n مربع سره. دا یاد ولرئ. مثلا n قیمت تا سره 3 دی، نو اربیټالونو شمیر به ما سره مساوي شي n مربع، یعنی مطلب دا چې 3 مربع دی، مطلب دا چې دا موږ سره راځي 9. څنګه 9؟ داسې n قیمت چې کله 3 دی نو تا سره 3 سه 3p او 3d خبره ده. اوس s کې یو اربیټال دی او p کې دی 3 دی او d کې دی تقریبا 15 دی. دا یو، دا 2، دا 3، دا 15. نو d کې ستا سره څو دي؟ نو ټول جمع کوي 1 2 3 4 5. نو 15 دی دا دی، 3 دی دا دی، 1 دی دا دی، ټول څو شو؟ 9. که n قیمت تا سره مثلا 4 نو دا به راشي 14. نو تا سره به راشي 4s 4p 4d او 4f. نو دا ټول چې دی f کې چې دی 9، دې کې 15، دې کې 3، دې کې 1. صحیح ده؟ دا ټول تقریبا راځي 14. بله خبره، نو یو خو اصلي مدارونه چې څومره وي فرعي مدارونه به هغومره وي، او په یو مدار کې په یو اصلي مدار کې د اربیټالونو شمیر دا د n مربع سره مساوي دی. او که موږ غواړو چې په یو فرعي مدار کې د اربیټالونو شمیر پیدا کړو، په فرعي مدار کې اربیټالونو شمیر په فرعي مدار کې د اربیټالونو شمیر که موږ پیدا کړو، نو د هغې دا موږ سره مساوي کېږي 2l جمع 1. موږ فرعي مدار کې غواړو لکه s کې یا په p کې یا په d کې چې دې کې څو اربیټالونه دي، دې کې څو اربیټالونه دي. یاد ولرئ که l قیمت 0 وي نو دې مطلب دی چې دا یادوي تا ته s دې کې څو اربیټالونه دي. د هغې دپاره فارمول استعمال کړي چې 2l جمع 1 s دپاره l قیمت 0 دی جمع 1 نو 0 جمع 1 دا تا سره راغی وروره 1. صحیح ده؟ اوس بل که l قیمت تا سره p دپاره دی 1، p کې به تا سره څو اربیټالونه دي؟ نو 2l جمع 1 2l قیمت د p دپاره 1 دی جمع 1 نو ما سره به 2 انټو 1 جمع 1 سوري نو موږ سره 2 په 1 کې 2 جمع 1 نو دې نه راځي 3. او l قیمت که تا سره 3 سوري 2 دا d اربیټال ښیي، d اربیټال کې به څو فرعي مدارونه وي؟ نو 2l جمع 1 2 انټو 2 جمع 1 4 جمع 1 15. نو d کې تا سره 15 فرعي اربیټالونه دي. d فرعي مدار کې تا سره 15 اربیټالز دي. او که l قیمت که تا سره 3 دا تا ته یادوي f نو 2l جمع 1 2 ضرب 3 جمع 1 شپږ جمع 1 دا سره 9 اربیټالز دي.
ها بله خبره ده چې په هر اربیټال کې څو الکترونز دي. په هر اربیټال کې یو اربیټال کې 2 الکترون راځي. نو څو شماره اس کې یو اربیټال دی، نو اس کې بس تاسو سره یوازې 2 الکترون راځي. پی کې 3 اربیټالونه دي او هر اربیټال کې 2 راځي، نو 2 ضرب اربیټالز نو 2 3 اربیټالونه پکې دي، دا تاسو سره شپږ راغله، شپږ الکترون شو. یو اربیټال کې 2 الکترون راځي. په یو فرعي مدار کې به الکترون شمیر څومره معلومي؟ فرعي مدار کې په یو فرعي مدار کې د الکترون شمیر به څنګه معلومي؟ نو دا موږ سره فارمول دی د پاره دی 2 انټو 2 ال جمع یو. یعنې موږ څنګه فرعي مدار کې الکترون شمیر معلومو؟ مثلا ال قیمت 0 دی چېرته، نو 2 انټو 2 ضرب 0 جمع یو 2 او 2 له 0 کې ضرب ورکوي هماغه 0 جمع یو، نو 2 انټو یو دیٹ از 2. نو اس کې دا سره 2 الکترون راځي. پی کې چې دی موږ سره پی کې ال قیمت کو یو وي، مطلب دا ته پی ښیي. نو د دې لپاره فارمول کو واچي 2 انټو 2 ال جمع یو. نو 2 ال جمع یو، دا به تاسو سره لکانو راشي 2 ال قیمت چې دی یو دی د پی دپاره جمع یو 2 انټو 2 په لیو کې ضرب ورکوي نو 3 جمع یو لکانو خیر کې سوري 2 له چې یو کې ضرب ورکوي 2 راځي لکانو 2 جمع یو، نو 2 یو چې جمع کېږي چې راځي 3 او دې راځي شپږ، نو پی کې شپږ الکترون راځي. او که غواړئ چې مثلا ال قیمت که تاسو سره 2 وي، ال قیمت که 2 وي، نو دا ما سره ډي دا به تاسو سره ډي، نو 2 ال جمع یو انټو 2، نو 2 انټو 2 ال قیمت چې دی دلته 2 دی جمع یو دی، دې کې تقریبا راځي 10 الکترون. او اف د پاره ال قیمت که تاسو سره 3 راشي، اټ مینس چې دا تاسو سره اف دی، نو موږ سره به راشي 2 انټو 2 ال جمع یو، نو ما سره تقریبا دې کې راځي 14 الکترون. اوکې، یو بل شی چې راځي موږ سره په کتابونو کې اټکن کتاب کې هم دا شی شته دی، هغه دا چې مثلا هغوی داسې لیکلي چې سای مربع، سای تا ته احتمال د الکترون ښیي، پروبابیلیټي سای سکویر، او دلته یې سره لیکلي مثلا 300، نو دا تا ته کوم اربیټال ښیي؟ نو دا یاد ولرئ موږ سره د دې دپاره فارمول چې دی سای مربع ان ال ام دی. اولنی عادت تا ته
اصلي کوانټم ښیي، دویم عدد تا ته فرعي کوانټ ښیي او ام تا ته مقناطیسي کوانټ ښیي. نو دا تا ته کوم اربیټال ښیي اصل کې؟ نو زه به ولیکم چې 3 ایسا صحیح ده، ځکه چې ان قیمت 3 دی او ال 0 دی، نو هغه دپاره ما ایس ولیکه. نو دا خو 3 خو دا د ان شو، دی بل مې 0 ولیکه. او چې کله ام تا سره 0 وي صحیح ده، نو همغه ایس تا سره وي. خو ځینې وختونو کې داسې موږ سره چې لیکي مثلا داسې هم شته دی چې مثلا لیکلی دی چې 5 0 0، دې مطلب به دا وي چې سای سکویر 5 0 0، دې مطلب به وي چې سای مربع 5 پنځه به ولیکي، ال چې 0 وي نو دا ما سره اس دی او ال چې 0 وي نو ام 0 وي. ځینې وخت کې داسې هم راځي چې مثلا داسې راغلی سای سکویر 3 1 0 صحیح ده، 3 1 0 راغلی. نو دې مطلب دا دی موږ سره چې سای او 3 دی نو دا به 3 ولیکي او ال قیمت چې کله یو وي، بیا موږ لیکو پی، او ام قیمت چې کله 0 وي دې دپاره بیا موږ یوازې زیډ لیکو. نو دا اصل کې 3 پی زیډ اربیټال درته ښیي. او که داسې راشي مثلا چې ځینې وخت کې داسې هم راتلی شي سای سکویر 3 2 0، نو دې دپاره به موږ بیا اخلو چې سای سکویر 3 دا عین قیمت دی نو ته به 3 ولیکې، کله چې ال قیمت 2 وي نو دا موږ سره ډي، او کله چې ام ال قیمت یا ام قیمت 0 وي نو دا موږ سره 3 زیډ سکویر وي. یو بل شی چې موږ سره ډېر راځي په اصطلاحګانو کې، هغه موږ سره نوډ دی. نوډ نو که موږ موج که تاسو مثلا لیدلی یا ویلی مې، نو دا موږ سره موج دی. نو دغه ځای ته موږ نوډ یو، دې ځای ته دې ساحې ته یا داسې. نو یو پروبابیلیټي یو سای سکویر دی، یو نوډ دی، دا د یو بل ضد دی. سای سکویر کې پروبابیلیټي د الکترون احتمال اعظمي او نوټ کې ما سره صفر دی، الکترون شتون هلته موږ سره بلکل یې نه، پر نوټ کې صفر ته تقربي او دا انټي نوټ دی. دا شان په دې ایس اربیټال او په پی اربیټال کې هم دا خبره ده. نو موږ که مثلا ایس اربیټال واخلو، ایس اربیټال او 1 ایس واخلي، 1 صحیح ده، 1 ایس واخلي، نو دا که زه مثلا دا زموږ هسته واخلم، زه که دا هسته واخلم او دا 1 ایس اربیټال وي، 1 ایس اربیټال ما سره چې دی هغه نوډ نه لري. 1 ایس اربیټال داسې صاحب کې نشته چې د الکترونو احتمال صفر وي، هلته د الکترون احتمال چې ما سره صفر وي. که چېرته مثلا دا 1 ایس، دا مثلا 1 ایس دی، دا 1 ایس دی، خو زه به مثلا دغه نوډ چې دی
یا ریډیل نوډ چې دی یو ریډیل نوډ دوه قسمه نوډ یې موږ سره نوډ یو ته موږ ریډیل نوډ یو ریډیل نوډ او یو ته موږ انګولر یو ریډیل نوډ جنرالي موږ د اس اربیټال لپاره انګولر نوډ موږ پی دپاره وباسو نو ریډیل نوډ دپاره ریډیل نوډ دپاره ان اس دپاره هغه دپاره فارمول چې دی n ماینس ال ماینس 1 دی ځکه 1 اس دپاره زه غواړم نوډ چې دی 1 اس کې ما سره 1 اربیټال کې څو نوډ یي څو ځایونه داسې چې د الکترون ډینسټي چې ده الکترونو کثافت چې ده صفر دی نو 1 اس کې n قیمت 1 دی او ال قیمت د اس دپاره 0 دی او ماینس 1 فارمول کې دی نو دې نه راځي 0 یعنی 1 اس اربیټال دپاره 1 اس اربیټال دپاره نوډ 0 نوډ دی 1 اس اربیټال کې ځای نشته چې هلته الکترون ډینسټي مثبت شي هلته مثلا احتمالي مثبت شي 0 وي دا ریډیل نوډ دی او انګولر نوډ دپاره فارمول چې دی ان پی اربیټال کې موږ وباسو هغه دپاره به هغه ال سره مساوي دی نو انګولر موډ چې دی اوس موږ خو یو ویسته مثلا اس دپاره 2 اس دپاره مثلا ریډیل نوډ که 2 اس دپاره زه وباسم 2 اس دپاره ما سره نوډ چې دی ریډیل نوډ ریډیل مثلا دایروي شعاعي اس اربیټال دپاره چې کوم دایروي شکل لري هغه اربیټال هغه دپاره n ماینس ال ماینس 1 دغه قیمت دی او n قیمت دلته موږ سره 2 دی s قیمت موږ سره 0 دی 1 قیمت شو موږ سره نو ما سره 2 ماینس 1 دا ما سره راځي 1 نو 2 اس کې به یو ما سره شي هغه کې به یو ریډیل نوډ وي نو دې دپاره اوس وباسو نو 2 اس دی صحیح ده نو 1 اس کې مثلا که زه هسته واخلم دا زموږ هسته ده صحیح شو دا زموږ هسته ده او ځکه مثلا دا موږ سره چې دی زموږ 1 اس اربیټال دی صحیح ده د هغې نه بعد بیا دا زموږ 2 اس اربیټال دی دا زموږ څه دی 2 اس اربیټال دی د 2 اس اربیټال کې دا ساحه چې کومه ده موږ سره دا موږ سره دلته احتمال چې دی 0 دی نو دې ته موږ ریډیل نوډ یو دې ته موږ څه یو ریډیل نوډ یو دا سپین ځای چې دی او دا زیډ چې دی دلته بیا احتمال ما سره د الکترونو څه دی دا ما سره شته دی الکترونو احتمال چې دی موږ سره څه دی دا موږ سره شته دی الکترون خو دا سپین ځای کې الکترون موږ سره شتون نه لري سپین ځای کې موږ سره الکترون شتون نه لري چې هغه موږ نو دې ته موږ فارمول موږ سره دې مطلب چې موږ سره په 2 اس کې یو ساحه داسې ده چې هلته یو نوډ لري هلته الکترون ډینسټي موږ سره څه ده موږ سره انتهایي کمه ده اوس مثلا که موږ واخلو 3 اس اربیټال واخلو صحیح ده 3 اس اربیټال د دې لپاره که زه مثلا n ماینس 1 ماینس 1 راوباسم نو 3 ماینس 0 ماینس 1 نو دې نه تقریبا راځي 2 نو 3 اس کې ما سره 2 ریډیل نوډ دي 3 اس کې ما سره څو ریډیل نوډ دي که دا زه مثلا واخلم هسته صحیح شو
نو 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 دا موږ سره مثلا دا فکر وکړئ چې دا زمونږ اس اربیټال دی 1 اس اربیټال هغه نوډ موډ شی نه لري. بیا چې دی موږ سره دا دغه هغه 2 اس اربیټال دی دا یو نوډ شو او یو نوډ راغی که نه او دا مثلا دغه بل اربیټال دی دا موږ سره څه دی نو دا موږ سره چې دی دا یو نوډ شو دا یې بل نوډ شو دا ستا 1 اس دا ستا 1 اس دی دا ستا 2 اس دی دا ستا 3 اس دی 3 اس موږ سره دوه نوډه لري صحیح ده همدارنګې نو انګولر نوډ چې دی یا انګولر نوډ انګولر نوډ دا موږ سره مساوي د ال سره انګولر نوډ موږ سره مساوي د څه سره دا موږ سره مساوي د ال سره مثلا که موږ اربیټال واخلو دا مثلا پی اربیټال دی یو ما دی موږ مثبت نیسو بل موږ سره منفي نیسو نو دغه ساحه چې کومه ده دغه ساحه ده نو دلته موږ سره د الکترانو شتون په دې ساحه کې دغه منځ دی دلته موږ سره څه دی دلته صفر دی دې ته موږ نوډ یو په انګولر کې ځایوي نو انګولر موډ که موږ غواړو چې موږ پیدا کړو نو دا موږ سره ال سره مساوي دی مثلا ما سره 2 پی دی نو پی د دپاره څه دی 1 دی نو ال قیمت چې دی د پی دپاره یو دی نو دا به یو انګولر نوډ لري که زه 4f واخلم صحیح ده 4f نو f ال قیمت د f دپاره ال قیمت د f دپاره دا تقریبا 3 دی نو f به تا سره 3 انګولر نوډه لري صحیح ده ټوټل نوډ که موږ معلومو نو موږ به دواړه را جمع کوو غواړو چې ټوټل نوډ پیدا کړو ټوټل نوډ او ټوټل نوډ موږ پیدا کوو د یو اربیټ دپاره یو مدار دپاره ټوټل نوډ که موږ غواړو چې پیدا کړو د یو مدار دپاره نو که یو مدار دپاره ته پیدا کړې لکه مثلا دویم مدار کې به ټوټل نوډ څومره وي په پنځم مدار کې به ټوټل نوډ څومره وي نو د هغې دپاره فارمول چې دی هغه n ماینس 1 دی نو ټوټل نوډ لکه دواړه به را جمع کړي ټوټل نوډ دا مساوي کېږي اصل کې موږ سره داسې دی چې n ماینس l ماینس 1 جمع l دواړه
انګولر نوډ او ریډیل نوډ به راجمع کړي نو موږ سره دا ال به دا به د ال سره والوځي دا سره به راشي n minus 1 n minus 1 نو مثلا مثال په توګه سړی ته وایي چې د phi f دپاره د phi f لپاره ته څه معلوم کا ریډیل نوډ هم پیدا کا ریډیل نوډ او انګولر نوډ هم پیدا کا او ټوټل نوډ هم پیدا کا مجموعي نوډ هغه ځای چې هلته الکترون شتون نشي پرې نو ریډیل نوډ کې پیدا کړي ریډیل نوډ هغه لپاره فارمول څه دی موږ سره n minus l minus 1 او دا به n قیمت 15 دی دلته f دپاره l قیمت 3 دی او 1 تقریبا 4 راځي 5 دپاره انګولر نوډ کې پیدا کړي f قیمت څو دی f قیمت تا سره دی دې دپاره هلکانو دې دپاره n 15 دی قیمتونه او l 3 دی نو که ته دغه پیدا کړې انګولر نوډ پیدا کړې انګولر نوډ تا سره خو مساوي کېږي د l سره او l موږ سره د f دپاره 3 دی که ټوټل نوډ پیدا کړې نو n minus 1 دی نو n چې دی موږ سره تا سره څلور د 5 دپاره 15 دی او یو ترې لرې کړه تا سره ټول شی دی موږ سره دلته 1 راځي 15 1 غلط شوم نو اوس ګورئ انګولر نوډ تا سره راغی 3 او ریډیل نوډ تا سره 3 راغی یو راغی دا دواړه چې راجمع کړي جواب څه راځي څلور او فارمول نه جواب راځي څلور نو دا موږ سره نوډ او د نوډ انګولر نوډ ټوټل نوډ او ریډیل نوډ په اړه کې انفارمیشن چې تاسو ته درکړل